بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن یکشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د شعبان المعظم 2 نیټه ده چې د 1402 د سلواغې د 9 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د UNDP دفتر مشر سره د هرات والي لیدنه. په دې لیدنه کې زلزله ځپلو او نورو اړمنو ته د لا زیاتو مرستو پر اړتیا خبرې وسوې. د تورغونډۍ وسپنې لارې څخه د وارداتو کچو زیاتېدل. په تېرو 10 میاشتو کې شاوخوا 200,000 ټنه توکي هېواد ته وارد شوي دي. او د احصایې او معلوماتو ادارې وایي په میاشت کې تر 10,000 زیات تذکرې پر خلکو ویشي. او سم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د ټولګټو وزارت سرپرست د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار سره وکتل. د ټولګټو وزارت سرپرست ملا محمد عیسی ثانی د هرات له والي شیخ نور احمد اسلام جار سره کتنې کې د بیلابیلو پروژو د دوام په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې د هرات والي شیخ اسلام جار د عامه پروژو د پلي کولو په برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. د هرات والي شیخ نور احمد اسلام جار د آسیا په کچه د UNDP د دفتر له مشر سره لیدنه وکړه. په دې کتنه کې د هرات والي هرات د UNDP د دفتر مسؤل د سفر د هرکلي ترڅنګ ټینګار وسو چې د هرات له خلکو په ځانګړې توګه د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره لا زیاتې همکارۍ ته اړتیا ده. په ورته وخت کې په آسیا کې د UNDP دفتر مسؤل د هرات له سیمهیزې ادارې سره په همغږۍ په نشه یي توکو د روږدو کسانو د کارموندنې او درملنې په برخه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. د هرات د وسپنې پټلۍ رئیس وایي د کال د لومړیو 10 میاشتو په ترڅ کې د تورغونډۍ وسپنې لارې څخه نږدې 200,000 ټنه توکي هېواد ته وارد شوي دي. د یاد ادارې رئیس د دې توکو ټول ارزښت 311 میلیونه افغانۍ یاد کړي دي او ټینګار کوي چې د هرات خاف وسپنې پټلۍ د لارې د بشپړېدو چارې په شدت روانې دي. نور حال په راپورټ کې. د هرات وسپنې لارې ریاست د تورغونډۍ د لارې د وارداتو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د دې ادارې د رئیس په وینا د روان کال په 10 میاشتو کې نږدې 200,000 ټنه توکي چې ارزښت یې 311 میلیونه افغانۍ دی د تورغونډۍ وسپنې لارې څخه هېواد ته راوارد شوي دي چې د تیر کال په پرتله یې 90% زیاتوالی موندلی دی. د شش کال حمله څخه عواید زموږ طرف ته راواوښتل. د دې څه مخکې عواید استراس جمع کول. د حمل د اولې ورځې څخه د دلوي تر اولې ورځې پورې په دې 10 میاشتو کې 311 میلیونه او 21,106 افغانۍ موږ جمع کړي. تقریبا تر 1.5 لک 2 لکه پورې زیات جنس وارد شوی دي ټنونه. دا وسپنې لارې دغه مسؤل د هرات خاف وسپنې لارې د څلورمې برخې د بشپړېدو په اړه هم خبر ورکړی دی. دا راز د هرات خاف د وسپنې لارې ترسره کوونکي شرکت هم د اسلامي امارت د پاملرنې او همکارۍ څخه قدرداني کړې ده. وایي دغه لارې زرهاو تنو ته د کار زمینه برابر کړې ده. در قسمت کیفیت پروژه ریل‌های پروژه از کشور ترکیه پابندهای خود پروژه از کشور ترکیه با کیفیت و استانداردهای UIC و استانداردهای اروپایی استفاده شده. ریلی که فعلا در خود همین پروژه استفاده میشه این ریل های سپید است که فعلا در از این ریل در اروپا بخصوص در آلمان از این استفاده میشه. تراورس هایی که در اینجا استفاده میشه با کیفیت بسیار بالا و با کیفیت عالی در اینجا نصب شده. د هرات سیمهیزې ادارې هم د وسپنې کرښې د پراختیا په لاره کې د اسلامي امارت د زیار څخه قدرداني وکړه. د هرات ولایت کې د هرات خواب د لارې همدا ډول د روزانه کڅه بیا تر هوایي ډګره پورې کار یې شروع دی او انشاءالله موږ امید لرو په څو راتلونکو ورځو کې به د دې لارې څخه انتقالات شروع شي. همدا ډول د تورغونډۍ څخه پلان داسې دی چې د هرات تر ښاره پورې پټلۍ وغځول شي.
د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتلو سره امنیت ټینګ شوی او د سترو پرمختیایي پروژو لپاره لاره هواره شوې ده او دا راز د جوړونې او بیارغونې چارې چټکې شوي دي. د هرات د احصایې او معلوماتو ریاست مسؤلان وایي دغه اداره هره میاشت شاوخوا 10,000 برېښنایي تذکرې پر غوښتونکو ویشي. د احصایې رئیس مولوي محب الله هدایت وایي دغه ادارې د روان کال د پیل څخه تر دې دمه 1.8 میلیون افغانۍ عواید کړي او د روان کال تر پایه به د دوی عواید 200 میلیون افغانۍ ته ورسي. مولوي هدایت وایي د کاغذي او برېښنایي تذکرو ترلاسه کول ټولو خلکو ته په آزاده توګه ترسره کیږي او د وار له مخې په رڼا توګه ویشل کیږي. مولوي هدایت د کاغذي تذکرو د اخیستو لپاره د ډیر وخت تیریدل ردوي او وايي یوازې برېښنایي تذکرې وخت اخلي چې د چاپ چارې په کابل کې ترسره کیږي. د هرات د انجیل په ښاروالۍ کې مسؤلان د 15,000 نیالګیو د کښېنولو خبر ورکوي. د اړوندو مسؤلانو په وینا د دغه نیالګیو څخه 3,000 نیالګي د دغه ولسوالۍ د ښاروالۍ او 2,000 نورې د سوداګرو او خیرمنو کسانو د لوري برابر شوي دي. د بل لوري د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو او د ګذر وکیلانو د دې بهیر هرکلی کړی دی او د نیالګیو کښېنولې د شنې فضا د پراختیا په لاره کې اغیزمن بللی. نور حال په راپورټ کې. د انجیل په ولسوالۍ کې د 15,000 نیالګیو د کښېنولو بهیر پیل شو. د اړوندو مسؤلانو په وینا دغه نیالګي به د سړکانو ترڅنګ او عمومي مکانونو کې کښېنول شي. مثل که ما سابق ما هم نهالهای شانده بودیم، الحمدلله اونا احوال مثل کمربند سبز ولسوالی گذرر الحمدلله اونا به بهر رسیده است. این اطمینان به مردم ولسوالی انجیل میدیم که انشالله نالهای کشانده شده هم محافظت میشه انشالله به کمک مردم و هم آبیاری از اونها انشالله میشه. د مسؤلانو په وینا د دې شمیرې څخه 2,000 نیالګي د سوداګرو او خیرمنو کسانو د لوري رانیول شوي دي. دا راز د هرات چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلانو ویل په بیلابیلو سیمو کې د چاپیریال ساتنې او شنې فضا د پراختیا لپاره پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به یې د ښار څیره بدله شي. شهروندان هم وظیفه دارند تا در کنار مسئولین خود در حفاظت و سرسبزی ولایت هرات کوشش بکنند، چون منابع اکسیژن افزایش پیدا میکنه، آلودگی ها توسط از اینا جذب میشه و یک زندگی شاداب و با تراوت برای کودکان از کشور و کهنسالان از کشور، زنان باردار و تمام افراد تقدیم میشه. وی آرزوی است که محیط زیست همیشه داشته و داره. په همدې حال د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکو او د ګذر وکیلانو د نیالګیو د کښېنولو او ساتنې او د شنې فضا د پراختیا برنامې هرکلی کړی دی او شنه فضا د سالم چاپیریال لپاره اغیزمنه بولی. وظیفه ایمانی و وجدانی هر شهروند افغان است که در قسمت کاشت و قرص نهال دست به دست هم بدن، با اتحاد و اتفاق، وحدت و یکپارچگی در قسمت سرسبزی وطن خود کوشا باشند. توصیه ما برای ملت ما همی بوده که هر فرد حداقل یک نهال به فصلی و قرص کنه و برای حفظ و نگهداری از او هم همچنین متوجه باشه. و ما برای شما به صراحت گفته میتونم که الحمدلله به برنامه نوالشانی امروز که هسته مردم، خیرین و وکلای گذر سهم ارزنده و بارزی داره. دا په داسې حال کې دی چې د دې نه مخکې هم د هرات ښاروالۍ په ښار ولسوالیو کې د نیالګیو د کښېنولو بهیر پیل کړی و. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د منصوبینو له لوري یو تن د وژنې، ګواښولو، وهلو او ډبولو په تور ونیول شو. د هرات ولایت امنیه قمندانۍ د 8مې امنیتي حوزې موظفینو د یادې حوزې له اړوندو سیمو څخه د کشفي معلوماتو پر بنسټ یو تن د دغه سیمې د اوسیدونکو د ګواښولو او ځورولو په تور نیول شوی دی. له یاد کس څخه یو شمېر چاقوګان او نور توکي هم ترلاسه شوي او هغه اوس مهال د اسلامي امارت د ځواکونو تر څار لاندې دی. دا راز د هرات ولایت اسلامي امارت د ځواکونو لخوا 3 تنه د نشهیي توکو د پلور او قاچاق په تړاو نیول شوي دي. د هرات امنیه قمندانۍ د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت د څو کشفي عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه د نشهیي توکو د پلور او قاچاق په تړاو د دې ولایت بیلابیلو سیمو څخه نیول شوي دي. له دې کسانو څخه 14 کیلوګرامه تریاک نومې نشهیي توکي او 260.2 کیلوګرامه هیروین ترلاسه شوي. دا کسان هم اوس تر څارنې لاندې دي. دغه راز د دوی دوسیې به د بشپړېدو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. او اوس هم د سبا ورځې د هوا حالت.
د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. دوشنبه هرات ښار لمر 11 درجه و تیتای 0 درجه سانتیگراد. غوریان لمر 11 درجه و تیتای -1 درجه سانتیگراد. کروخ لمر 11 درجه 2 تیتای -3 درجه سانتیگراد. او پشتون زرغون لمر 11 درجه 5 تیتای -1 درجه سانتیگراد. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د UNDP دفتر مشر سره د هرات والي لیدنه په دې لیدنه کې زلزله ځپلو او نورو اړمنو ته د لا زیاتو مرستو پر اړتیا خبرې وسوې. د تورغونډۍ وسپنې لارې څخه د وارداتو کچو زیاتېدل په تیرو 10 میاشتو کې شاوخوا 200,000 ټنه توکي هیواد ته وارد شوي دي. او د احصایې او معلوماتو ادارې وایي په میاشت کې تر 10,000 زیات تذکرې پر خلکو ویشي. محترم لیدونکو دا و د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په بښونکي الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.